بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الرسل والنبيين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة صدق الله العظيم نن بدنیت او اخلاص اړوند څه خبره وکړو د انسان په اعمالو کې نیت او اخلاص ډیر مهم دي د انسان ټول اعمال پر نیت باندې بنا دي نیت ټول اعمالو د پاره یو اساس او بنیاد دي نو کچېری د سړی نیت سمو اخلاص یو هغه عمل د اعتبار ور دی هغه عمل د پاره ګټه او فائدہ ده او کچېری د سړی نیت خراب وو نیت فاسد وو نو بیا به دا عمل د پاره ګټه ونه لري اگر کدا عمل هم یو غټ عمل هم وي او دای ډیر پکې ستړي شوی هم وي او مصارف هم ډیر شوی خو چې کله نیت خراب شو نو بیا عمل د اعتبار نه دی نیت ډیر مهم دی دې باره کې څو حدیثونه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم واوري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه متفق عليه پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم فرمای یقینا اعمال پنیتو سره دي انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى یو چاته هغه څستا چې هغه دې نیت کړی هر څه نیت کستا سره وو هغه ستا د نیت پر بنا څه درکول کیږي فمن كانت هجرته الى الله ورسوله که یو سړی د وطن څخه هجرت کی او وطن پرېږدي هغه هجرت د الله تعالی او د الله تعالی د رسول د پاره وي چې په دې وطن کې می دین په خطر کې دی نو لہذا زدا وطن پرېږدم فهجرته الى الله ورسوله نو بیا د دې سړي هجرت د ثواب لمخي الله او د الله رسول ته دی یعنی کله سړي په هجرت کې قصد داو چې الله تعالی را سره راضي شي د الله تعالی رضا مطلوب و نو بیا د هجرت هم هغه شدي د ثواب لمخي الله تعالی او د الله تعالی رسول صلی الله علیه وسلم ته هجرت وکي الله عز وجل به ثواب ورکي ومن كانت هجرته الى دنيا
که بیا یو سړی یو وطن پرېږدي هغه په دې خاطر پرېږدي چې وایي هلته دنیا پیدا کړم چا بل وطن ته ځم او امرأة یتزوجها یا هجرت ته دې لپاره چې هلته دی یوه ښځه په نکاح کې فهجرته الی ما هاجر الیه نو بیا یې هجرت هغه څه ته سو چې هغه د هجرت ورته کړي یعنی هغه دنیا یې سوه هغه نکاح یې سوه په آخرت کې نور څه شی ورته نشته ګوري په نیت سره دا د وطن پرېښودل دا یو عمل شو که دې په دا هجرت کې د خیر نیت و چې الله پاک را سره راضي شي دین مې محفوظ شي الله عز وجل به تا ته د هجرت ثواب درکړي او که دې چیرې په هجرت کې بیا هغه نیتونه وه چې هلته به مال پیدا کړم هلته به نکاح وکړم نو بیا تا ته په دې هجرت کې ثواب نشته دا چې ثواب ته ترلاسه کولی شي دا په نیت سره وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم قالت قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم متفق عليه ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کی وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم و فرمائل یو لشکر به د کعبې د جنگ د پاره را روان وي لشکر به تیار شوی وي کعبې ته به را روان وي چې کعبه ونړي فاذا كانوا ببيداء کله چې د بیدا په نوم ځای ته راورسېدل بیدا د یو ځای نوم دی یخسف باولهم واخرهم ټوله به په ځمکه کې خسف شي په ځمکه به ننوځي عائشه رضی الله تعالی عنها وایي ما ورته ویل ای د الله رسوله نو دا به څنګه ګرده په ځمکه کې خسف شي هغه د دې ښارونه خو هلته به ښارونه هم وي او داسې کسان به هم وي چې هغه د دې سره نه وي ملګري په دا لښکر کې د دې سره نه وي ملګري نو بیا به دا خلک څنګه ورسره خسف شي پیغمبر صلی الله علیه وسلم په جواب کې ورته وفرمایل یخسف باولهم واخرهم ګرده به خسف شي ثم يبعثون على نياتهم بیا به دې پر خپلو نیتو راپورته شي د قیامت په ورځ د دا شریرو خلکو د دې خبیثو خلکو د شرارت او خباثت په وجه به دغه خلک ټوله خسف شي په دنیا کې که عذاب رالی هغه خو نو بیا عامیږي نور خلک هم پکښې ځي خو چې کله قیامت سو هلته بیا د هر چا خپل نیت معتبر دی بیا به نو یوازې جزا هغو کسانو ته ورکول سي چې دې کعبې ته د جنګ دپاره را روان وه او هغه کسان چې دغه نیت نه و د دې سره ملګري نه وه یوازې د دې د شرارت په خاطر عذاب دې ته هم ورسېدی په دنیا کې نو د هغو بیا خپل نیت معتبر دی نیت ډېر یو اساسي شی دی هر عمل چې سړی کوي باید اول نیت سم کړي
د خپل نیت اصلاح وکړي. هغه مخکې حدیث شریف چې ما ووی حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې راوي دي، دا حدیث شریف امام بخاری رحمت الله تعالی علیه په خپل صحیح البخاری کې اول راوړی دي. اول یې دا حدیث شریف لیکلی، مشکات شریف کې هم اول دا حدیث شریف دی. دا علماء کرام لیکلی وای د دې حضرات امامانو دې طرف ته اشاره ده چې هر سړی یو د خیر کار شروع کړي باید اول نیت سم کړي. د کتاب تصنیف دا خو یو د خیر کار دی، نو باید دلته نیت اصلاح وي، نیت سم وي. همدا شان هر د خیر کار چې کوي اول به مو نیت سم وي. نیت چې سم سو ورسته بیا په عمل کې شروع وکړي، بیا نو لږ عمل دې هم ډېره ګټه لري. ولې اساس یې سم سو، بنیاد یې سم سو. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا متفق عليه. أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها فرمائي وی پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم و فرمایل لا هجرت بعد الفتح، ولدا چې مکه مکرمه فتح سو د اسلام دار او وطن جوړ سو نور نو هجرت نسته، یعنی د مکه مکرمه سه هجرت نسته ځکه دا د مسلمانانو وطن سو. دا دی بیا هجرت چا نه دی جنې کړي، لکه پیغمبر علیه السلام چې فرمایلی لا هجرت بعد الفتح، د مکه مکرمه تر فتح ورسته بیا د مکه څخه هجرت نسته، خلک دی بیا نه ځي، دا د اسلام وطن دی. خو د خیر د حاصلولو لارې نه دي بندي سوي، د خیر د حاصلولو نورې لارې هم ستا. هجرت خو دلته قطع سو د مکې شریفې څخه هجرت. د خیر د حاصلولو لارې څه شي دي؟ جهاد و نیه، جهاد دی او نیت دی. په جهاد سره هم خیر لاسته راوړای شي او د ښه عمل په نیت سره هم خیر لاسته راوړای شي. واذا استنفرتم، کله چې امام ستاسو د دشمن خواته د وتلو مطالبه وکي چې راځي د دشمن خواته، فانفروا، بیا نو ووځئ ورسره. د خیر د حاصلولو لارې نه دي قطع، ډېرې دي. جهاد سره هم خیر حاصلولی شي او د ښه کار په نیت سره هم خیر حاصلولی شي. ګورئ، نیت هسې یو وسیله او طریقه پیغمبر علیه السلام ښوولې چې د دې لارې ته خیر ځان ته راجلبولی شي. وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض وفي رواية إلا شركوكم في الأجر رواه مسلم. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کی وای موږ د پیغمبر علی السلام سره په یو غزا کې وو، بارول هلته په مدینه منوره کې خلک ستا پاتې دي، معذور خلک پاتې دي. هر چیرې چې تاسو ځئ
په غذا کې او تر هر شیله چې تیریږي خو هلته په هر ګام باندې اجر شته. هر چیرې چې تاسې روان یاست، هر عمل چې تاسې کوئ، هغه خلک در سره شریکان دي چې په مدینه منوره کې پاتې دي، ځکه هغه عذر راګرځولی دي، هغه د عذر په خاطر پاتې سوي دي، خو نیت یې دا و چې زموږ سره ووځي. دا د جهاد دا د خیر نیت ورسره و، خو عذر را وګرځول. یوازې د نیت په خاطر و دې ته پوره اجر ورکول کیږي. تاسو خدا دې روان یاست، په شیلو کې روان یاست، پر غونډیو خیږي، د کفارو سره جنگ کوي، هغه خلک په کورو کې ناست دي، خدا چې د هغو سره ښه نیت و او عذر راګرځولی وه، پیغمبر علیه السلام وایي هغه هم په د اجر کې در شریکان دي. ګوره یوازې په نیت سره، په ښه نیت سره پیغمبر علیه السلام هغه کسان د دې سره په دا غذا کې شریکان وبلل. دا د نیت ثمره ده. وعن أبي يزيد معن بن يزيد بن الأخنس رضي الله عنهم وهو وأبوه وجده صحابيون. حضرت معن د پلار یزید دی، د هغه پلار اخنس دی رضی الله عنهم. نو دا صحابي د پلار د نیکه دا ټول صحابه دي. همدغه معن رضی الله تعالی عنہ دا فرمایلی كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال والله ما إياك أردت فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن. حضرت معن رضی الله تعالی عنہ فرمایي و ازما پلار څو دنانیر راواخستل د صدقې په نیت. هغه هلته مسجد شریف کې یو چاته کښېښول، ولته زما د خوا وکیل یې چې یو فقیر مسکین دې پیدا کړي ورک. حضرت معن رضی الله تعالی عنہ وایي زه ورغلم، د هغه سړي سمې هغه دنانیر راواخیستل. وای بیا مې پلار ته راوړل، ما ویل هغه دنانیر چې تا سړي ته ایښي و وکالت دې ورکړی و هغه دا دې ما راواخیستل. فقال والله ما ایاک اردتو، ول په الله تعالی قسم که زما ته مطلوب وي ما تا ته نه درکول، نو تا ولې رااخیستل؟ وای دا مسله مو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ورولل چې زما پلار څو دنانیر یو چاته ایښی و مسجد شریف کې، هغه ته وکالت ورکړی و چې یو چاته ورکه، مسکین ته ورکه، هغه ما ځینې راواخیستل. پیغمبر علیه السلام څه ورته وایي؟ وایي لکه ما نویت یا یزید، ای یزید چا تا د صدقې نیت کړی و بس هغه شی تا ته در ورسېدي. ولک ما اخذت یا معن، ای معن کوم شی چې تا واخیستی هغه یې ستا، دنانیر تا اخیستی دي هغه ته یوسه په خپله مخه. او د ده پلار یزید ته یې وویل رضی الله عنه، ول ستا چې کوم نیت و الله عز وجل به تا ته په خپل نیت باندې ثواب درکړي. نیت دی، تاسې د نیت اهمیت ته ګوري څومره اهم شی دی. په ټولو اعمالو کې د نیت اصلاح کوي، د خیر نیت پکې کوي، حتی دغه شی چې کور ته یې راوړي، کور ته خو به ضرور هغه شی راوړي چې په کور کې ورته ضرورت دی، ستا اولادونه یې خوري، ستا د کور خلک یې خوري،
په دغه کې هم د صدقې نیت کوي الله عزوجل د صدقې ثواب درکړي څنګه اسانه کار دی هر روزه کور ته یو شی راوړي په دغه شي کې د صدقې نیت کوي حدیث شریف دی دا حدیث شریف د سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي فقلت يا رسول الله إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي أفأتصدق بثلثي مالي قال لا قلت فالشطر يا رسول الله قال لا قلت فالثلث يا رسول الله قال الثلث والثلث كثير أو كبير إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك حتى ما تجعل في امرأتك حضرت سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه دی مبارک وای زه مریض و مکه مکرمه کې پیغمبر علی سلام د پښتنې د پاره رالی دا حجۃ الوداع وای ما ورته ول ای دا الله رسول صلی الله علیه وسلم زه خو په دا مریض اخته يم چې دا ته مې وینې مریض یم او زه ډیر مال لرم په ذویل فروز کې یوازې لور لرم ذویل فروز کې مې ورثو کې مې نور څوک نشته آیا دا زما د مال دوی درې مې دا صدقه کوم نبی علی السلام ولنه والما والنم مال خیرات کوم نبی علی السلام ولنه ما ول د مال درې مې خیرات کوم نبی علیہ السلام والثلث تمال درې مېسا دا ډېر ده دا چې تخپل ورثه اغنیا پرېږدي ستا مال په میراث پاتې سي ستا ورثه هغه مال واخلي اغنیا جوړ شي دا تر دې ښه ده چې ته فقیران پرېږدي ته مړ شې دي مسکینان پاتې سي او بیا خلکو ته لاس نیولي سوال کی تر دې نو دا څه ده چې ستا ډیر مال پاتې شي او ورثه دې اغنیا وي نو مال دې ډیر مخې راته حتی دا درې هم ډیره ده وإنك لن تنفق نفقه تب هیڅ کله یو چاته نفقه ورنکې مال به ورنکې چې پاغه کې ستا مطلب د الله تعالی رضا وي الا اجرت عليها مگر الله عزوجل به تاته پر هغه باندې اجر درکې تاته به پر هغه نفقه اجر درکول شي حتی هغه شی چې خپل شذې ته کوم نفقه ورکې پر هغه باندې الله عزوجل تاته اجر درکې د شذې نفقه خو پر خاون فرض ده ورکې به نفقه بور پیدا کی جامه بور پیدا کی تو وسیدو ځای کور بور پیدا کی خو بیا دا صدقه هم جوړیږي صدقه په څه شي جوړیږي په نیت جوړیږي شنیت ورته وکړه بس دا صدقه شو د کوچنی اولادو نفقه پر تا فرض د خامخا به ور پیدا کی خو چې کله چې د بازار څخه شی راخستې دي غوښې دي راخستې دي وړې دي راخستې دي غوړې دي راخستې دي نور شیان په دې کې د صدقې نیت هم وکړه
الله عز وجل به تاسو د صدقې ثواب هم درکړي. دا ثواب په څونه اسانه طریقه پیدا کیږي. علیدا عمل نه غواړي جلا. دا کله نورې صدقات کولې اخو ستا کار دی، اخو دې بل ګټه ده. یا دغه روزمره چې کور ته شیان راوړي په دې کې د صدقې نیت کوه. الله عز وجل به تاسو د صدقې ثواب درکړي. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى لا ينظر الى اجسامكم ولا الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. رواه مسلم. پیغمبر علیه السلام هم دا شی و فرمایل الله تعالی ستاسو اجسام ته نه ګوري چې دا دې څونی جسم، دا څونی غټ سړی، د دې ښه صورت، د دې ښه قیافه، ستاسو صورتو ته نه ګوري، نه ستاسو اجسام ته ګوري، نه ستاسو اموال ته ګوري چې دا څومره غني سړی دی، مالدار سړی دی، څومره ډېرې پیسې لري. الله عز وجل چې ته ګوري، ستاسو زړه ته ګوري چې په زړه کې مو څه شته، ستاسو سره په دې اعمالو کې کوم نیت تر سره دی، او ستاسو اعمالو ته ګوري چې عملونه مو څنګه دي، د شریعت مطابق دي که نه دي. یعنی ستاسو په باره کې مهم شی دغه دی، ستاسو نیت، ستاسو اعمال. نور شیان خو خود اعتبار ور شیان نه دي. اصلي چې هغه د اعتبار ور شیان دي او مهمترین شیان دي، هغه دا دي. آخرت کې چې تا ته ګټه کوي هغه دغه دي، هغه ستا نیت او ستا عمل. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته 24 درجة، وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لا ينهزه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم تب عليه ما لم يؤذي فيه ما لم يحدث فيه. متفق عليه. حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ راوی دی، وی پیغمبر علیه السلام و فرمایل ته یو سړی لمونځ په جماعت سره، دا د دې سړي تر لمانځه چې هلته یوازې کوي، په ښار کې کوي، په کور کې کوي یوازې، دا د جماعت لمونځ څومره پر بالا دی؟ څه بالا او 20 درجې. ځینو روایتو کې 25 درجې راغلي، ځینو کې 29 راغلي. د جماعت لمونځ دغه پر بالا دی. خو افسوس دی زموږ پر حال داسې پیښیږي چې بې له عذره هم موږ جماعت پرېږدو، دومره لوی اجر او ثواب د لاسه ورکوو. یو لمونځ وګورئ 29 منځونه یا 25 منځونه وګورئ. دا په څه خاطر؟ د جماعت لمونځ ولې دومره تر یوازې لمانځه بالا دی؟ پیغمبر علیه السلام وی دا په دې خاطر چې یو په تاسو کې کله اودس تازه کی، سم اودس تازه کی، د شریعت په چوکاټ کې تازه کی، او بیا مسجد شریف ته راشي، مسجد ته نو بله اراده نه وي، بس یوازې د لمانځه اراده وي.
او دی د کوره څه بل شي نه را ایستلی بې له لمانځه بل مطلب یې نه لمانځه را ایستلی وي مسجد ته یعنې د لمانځه په نیت مسجد ته راشي پیغمبر علیه السلام وایي دا سړی به یو ګام پورته نه کي مګر د ده به په دغه ګام سره یوه درجه لوړه شي په هر ګام سره او یوه خطا به د ده څه ایسته شي مسجد شریف ته چې د لمانځه دپاره را روان یې په هر ګام سره دي یوه درجه لوړېږي یوه خطا در څه ایسته کېږي تر څو چې مسجد ته راځي نو هر څو ګامونه چې دې واخیستل همدغه وجه ده چې هر څومره چې د مسجد څخه کور لري ستا ثواب ډېرېږي چې څومره ستا ګامونه مسجد ته ډېرېږي په هغه اندازه ستا اجر ډېرېږي هر ګام سره دې یوه درجه اوچتېږي او یوه خطا در څه ایسته کېږي کله چې دا سړی مسجد ته راشي مسجد ته چې کله دا سړی راشي نو دا سړی حکمن پر لمانځه دی مسجد کې دا سړی چې دا فکر نه کوي مسجد ته رالم نو خو دغسې ناست یم لمونځ دا دی نه کوم دا لمونځ م وځنډېدي نو دی دې غمجن کېږي نه دا ته چې دغسې ناست یې د لمانځه په نیت د لمانځه انتظار کوې دا لکه ته چې پر لمانځه ولاړ یې سړی چې پر لمانځه ولاړ یې څومره ثواب دی دا ته چې د لمانځه انتظار کوې د لمانځه په انتظار ناست یې دا هم دغسې ثواب لري او بل ملائکه دعای ورته کوي دا سړی چې د لمانځه په انتظار ناست دی ملائکه دعای ورته کوي تر څو چې دی په دغه ځای کې وي ملائکه څنګه دعای ورته کوي داسې دعای ورته کوي اللهم ارحمه یا الله پر دې سړي رحم وک اللهم اغفر له یا الله دې سړي ته بخښ وک اللهم تب علیه یا الله ته د دې سړي توبه قبول کړي د توبې توفیق ورکړي ملائکه دا دعاوې تر څه وخته کوي تر څو چې ده په دې مسجد کې حدث نه پیدا کړي هغه د حدث د بدبویي څخه بیا ملائکه ازاریږي هغه په تکلیفېږي بیا نو ځي بیا نو دعا نه ورته کوي وګورئ دا اجر و ثواب چې ته ترلاسه کوې پر لمانځه نه او الله عز وجل تا ته دومره ثواب درکوي لکه ته چې پر لمانځه دا کله دا چې ته د لمانځه انتظار کوې یا تر لمانځه د مخه او یا تر لمانځه وروسته بیا ناست چې د بل لمانځه انتظار کوې به هر حال تا ته دومره ثواب درکول کېږي لکه ته چې پر لمانځه او ملائکه تا ته دعا کوي اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم تب علیه تر هر وخت چې ناست دا ملائکه دعا درته کوي دا په څه خاطر دا په دې خاطر چې ستا سره د خیر نیت دی ته د لمانځه دپاره ناست یې په دا نیت سره الله عز وجل تا ته هغه د لمانځه ثواب درکوي نو مطلب مې دا دی چې نیت ډېر مهم دی نیت یو اساسي حیثیت لري د ټولو اعمالو دپاره اساس دی هر کار چې کوي بس ته دغه لمانځه شی واخلي د لمانځه سره خو نو دا دی 5 وخته موږ مخ کېږو د دا لمانځه شی واخلي هاخوا ته چې هر د خیر کار کوي اول کوشش وکړي د خپل نیت اصلاح وکړي ریا دا چې خلک به مې وویني چې دا څومره ښه سړی دی زه دا کار کوم یا به مې خلک په ښه سړي یاد کړي یا به خلک ما ته پلانی لقب راکړي یا به زما شهرت ډیر شي دا شیان به د سړي په نیت کې نه وي هغه بیا د سړي عمل ورباطلي ښه نیت ورته وکړي په ښه نیت نیک کارونه وکړي
هغه کارونه بیا ستاسې دپاره ګټمن دي. الله عزوجل دې د نیکو اعمالو توفیق راکړي او الله عزوجل دې دا توفیق راکړي چې خپلو نیکو اعمالو کې خپل نیتونه سم کړو. واخر دعوانا ان الحمدلله.